د ملا برادر له لوري تازه او خوندور زیری له شرعي اصولو سره سره د نارینه او ښځینه پوهنتونونه پیل. ملا برادر تازه او خوندور زیری ورکړ. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې. ملا برادر وایي ډېر ژر به د شرعي اصولو په رڼا کې د نارینه او ښځینه پوهنتونونه پیل شي. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د افغانستان د دولتي پوهنتونونو له استادانو سره په کتنه کې وویل چې لوړې زده کړې د یو هېواد د پرمختګ او هوساینې لپاره اړینې دي او دوی ژمن دي چې له شرعي اصولو سره سم نارینه او ښځو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. په دې لیدنه کې د دولتي پوهنتونونو د ټولنې مشر نجیب الله مرخیل ویلي چې د افغانستان د سیمې په کچه تر ټولو ښه پوهنتونونه او تجربه لرونکي استادان لري. نوموړي د استادانو د معاشونو کموالی او د دې دایمي استوګنځي نشتوالی په تعلیمي نصاب کې ژر بدلون اساسي ستونزې ګڼلې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال په دې لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د لوړ زده کړو بهیر به ژر عادي وضعیت ته راوګرځول شي. بل لور ته د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په حواله ویل شوي دي چې راتلونکي 15 ورځو کې به تړل شوي پوهنتونونه ژر تر ژره پیل شي.